د هیڅ چا څخه نه متاثر یو، نه د چا په کیسه کې یو، نه د چا څه بیریږو. ښه په زغر د په ډاګه په اعلانیه باندې د الله تعالی دین په دې مځکه کې نافظولی سو. هر چا ته ویلی سو چې نه دې زنا منم، نه دې غلا منم، نه دې لواطت منم، نه دې اختطاف منم، نه دې بېحجابي منم، نه دې شرابخوري منم. هغه د سید رسول صلی الله علیه وسلم دین به دلته پر دې مځکه نافظېږي. هیڅوک نشي درته ویلی چې ته څوک یې ولې داسې کوې. هر چا ته جواب په نر ورکولی. دا نظام الله جل جلاله پر افغانستان حاکم کړی دی. د دې نظام مخالفت دا بغاوت دی. دا هغه مسله ده بې له دې څه چې زه اوس په امارات کې یو مسؤل یم، هغه عالم چې هیڅ مسؤلیت نه لري هغه دې په خپل کتاب مطالعه کې چې د دغسې اسلامي نظام مخالفت د دې کمه درجه ده. د دې مخالفین بغات بلل کېږي او د بغات سره جهاد هغه جهاد دی لکه د سرو کافرانو سره. رد المحتار تاسې در واړوئ په کتاب الجهاد کې بیا وروسته باب البغات راځي او وجه وایي چې دا باب البغات یې ولې درته په کتاب الجهاد پورې منحق کړي. وایي ځکه چې د بغاتو سره جنګ داسې دی لکه د کافرانو سره، همداسې جهاد دی لکه د کافرانو سره چې نو دا د بغاتو بغاوت د دې تشریح ولسونو ته وکړي. بعضې به داسې ځوانان یې سر به یې نه خلاصېږي، خلک به یې په یو نامه بل نامه غولوي. د افغانستان بچیان دي دا چې بیا د یو څو پیسو په مقابل کې د دې مسلمانانو سره جنګېږي د کافرانو د خوشحاله کېدلو دپاره. مرګ یې هم خراب وي، دنیا یې هم تباه سي، کورنۍ یې هم پسې خفه. کوشش وکړئ دا ځوانان خپلو ولسونو کې وساتئ، په خپلو افکارو او خپلو نظریاتو باندې وساتئ. نو دا بغاوت سلسله چې علما کرام تشریح کړي د ولسونو سر به ورخلاص کړي، دا داسې یو څه دي چې زموږ ستاسې اړتیا او ضرورت دی. که نه یې کافرانو دروازې ورته خلاص کړي دي، هغه څوک چې 20 کاله نه بلکې 40 کاله د کافرانو زیرخواره دي، د کافرانو په پیسو مخته دي، ټول واک او قدرت یې د کافر په لاس باندې دی. کله د یوې دروازې سره افغانستان ته را داخل کړي، کله د بلې دروازې سره داخل کړي. دغه چې نه اسلام ورته معتبر دی، نه افغانیت ورته اعتبار لري، نه وطن ورته اعتبار لري، یوازې قدرت ورته معتبر دی، د کافرانو غلامي. نو د دغه غلامانو په توسط غواړي چې د افغانستان بچیان بیا د افغانستان د مسلمانانو سره وجنګي، بیا دلته په افغانستان کې د هلاکت سره مخ کړي. نو دغه ولسونه تصرف خلاص کړي او هغو ته به انشاءالله الله جل جلاله نصرت نور کوي. الله نه دی ورسره ملګری، ځکه د مسلمانانو په مقابل کې ولاړ دي د کافرانو د خوشحاله کولو دپاره. نو 20 کاله ټوله دنیا راله د افغانستان د مسلمانانو مقابله یې نه وکړه. دا چې اوس د شرکي عملیاتو په شکل باندې راځي، هلته برق خراب کړي، هلته بې ځایه پټاو کړي، هلته په مسجد کې انفجار کړي. یوازې د خلکو ته دا معتبره ده چې د افغانستان د خلکو وینه توی شي. دوی مطرح شي چې دا د موږ په افغانستان کې فعالیت لرو. دا داسې دښمن دی، نه دا ورته معتبره ده چې اوس د طالب سره زه مقابله کوم، د عالم سره یې کوم. نه، د افغانستان د ولسونو هر څوک چې بس د هغه وینه دته قابل اعتبار ده. نو نه انسانیت لري، نه افغانیت لري، نه اسلامیت لري. په ټول دنیا کې اصول دا دی چې د چا سره جنګي هغه به نظامي اړخ لري. دا ملکیان په ټول دنیا کې که کافران دي که مسلمانان دي، هغه جانب مقابل په ملکیانو کار نه لري.